السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د نن ورځې تازه مهمو او وروستۍ خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم پاکستان وایي عمران خان د ایران له ولسمشر سره پر افغانستان غږېدلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ایران له ولسمشر ابراهیم ریسی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دواړه مشرانو د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل او د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې د بیان له مخې عمران خان ټینګار وکړ چې په یو سوله ییزه باثباته او سوکاله افغانستان یې د هیواد حیاتي ګټې نغښتې دي عمران خان او ابراهیم ریسی د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې چې ډیر بحثونه به یې پر افغانستان متمرکز وي دوه ګډونوال دي له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او نوی حکومت اعلان کړی د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی پاکستان ویلي چې په دې اړه پریکړه به له نړیوالې ټولنې سره له مشورې وروسته کوي پاکستان یو له هغه درې هیوادونو څخه و چې د طالبانو پخوانۍ واکمني په رسمیت پیژندلې وه پاکستان وایي افغانستان ته صادرات کم شوي پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان ته صادرات کم شوي دي د پاکستان مرکزی بانک پرون پنجشنبه د وږي پر 25 وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم شوي دي د دغه بانک پر اساس د روان مالی کال په لومړۍ میاشت یعنی جولای کې پاکستان د 38 میلیونه او 550 لکه ډالرو صادرات لرل حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 22 میلیونه او 240 لکه ډالرو صادرات کړي وو چې دا په سلو کې 38.50 کموالی ښیي تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي و چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات شوي او واردات یې کم شوي دي طالبان وایي هلمند کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیول شوی طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال حمدالله وثیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د تاریخي کلا د نړولو ویډیو نشر شوې ده په ویډیو کې بلډوزر لیدل کېږي چې د کلا دیوالونه نړوي خو ښاغلي وثیق ویلي چې د دې کار مخه نیول شوې ده د دې لپاره چې د یوه تاریخي کلا ده تقریبا تر 170 کلونو پورې تاریخي قدامت لري د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده نو بیا تر مشرانو پورې خبره ورسېده او اوس ودرېده سره له دې چې څه باندې 20 کاله پخوا طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ شمېر لرغوني اثار ویجاړ کړل دا ځل تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو د تاریخي اثار وران کړي وي د پیسو نړیوال صندوق افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه لري د پیسو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو یوه میاشت وروسته د پیسو نړیوال صندوق په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ د پیسو نړیوال صندوق ویان جیری رایس وویل افغانستان ته د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول شوی په دې معنی چې د پیسو نړیوال صندوق مالي مرستې هم ځنډول شوې دي ټاکل شوې وه چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق 444 میلیونه ډالره د تیر اګست میاشتې په دوهمه نیمایي کې د افغانستان مخکینی حکومت ته ورکړي خو د همدې میاشتې پر 15 پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالې موسسې دغه پیسې بندې کړې او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري ښاغلي رایس چې په واشنګټن کې خبریالانو ته خبرې کولې دغه راز وویل په اوس وخت کې بیړنی تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې هغه په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده او وروستی خبر مو دا چې په روسیه کې پارلماني انتخابات پیل شول په روسیه کې پارلماني انتخابات چې په 3 ورځو کې ترسره کیږي نن پیل شول په دغو انتخاباتو کې به د کرملین پلوي د متحدې روسیې د ګوند کاندیدان برلاسي وي روسي چارواکو تر دې انتخاباتو مخکې اپوزیسیون دومره ځپلی چې په دې انتخاباتو کې کاندیدان ډیر نه تر سترګو کیږي د روسیې دوما یا د استازیو جرګې د ټولو 450 شوکیو لپاره دغه انتخابات ترسره کیږي د متحدې روسیې ګوند چې کلونه پر دوما زیات نفوذ لرلی په دې وروستیو کې محبوبیت دومره کم شوی چې په 2 لسیزو کې یې ساری نه لیدل کیږي قدرمن لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره تر پای اورېدلې وي د نورو تازه خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وختونه